د افغان ډیاسپورا نتورک درنو او ښاغلو لیدونکو، زه عبدالوکیل اټک نن بیا ستاسو په خدمت کې یم او دا ځلې مو تاسو ته د ګران هیواد ډیر یو خوږ شاعر او په وطن مین انسان سره انټرویو برابره کړې ده، او چې ستاسو حضور ته ږدو چې دی شاعر دی، لیکوال دی او دی یو ژورنالیست دی او د بده مرغه دا یو پردیس انسان دی چې نن سبا د وطن نه ډیر لرې اوسېږي، خو لا یې هم په زړه کې د وطن مینه سپانده ده او لا هم د وطن لپاره ویر کوي او لا هم د وطن لپاره ژاړي او د وطن د ښو ورځو لپاره لګیا دی، مرغلرې په شاعري کوي. په دې لکه څنګه چې ما مخکې وویلو، دی ډېر وویلي دا یو ډېر تکړه ژورنالیست دی چې د هیواد دننه او د هیواد بهر په ښو او نومیالیو ایجنسیو کې، البته خبري ایجنسیو کې، رادیوګانو کې، په تلویزیون کې کار کړی دی. نو راځو تاسو ته خپل ګران مېلمه ته انجان لالا ته هرکلی وایو، هیله کوو او شروع همداسې کوو که سره د دې چې زه خو یې ډېر ښه پېژنم او چې زموږ ځینې لیدونکي شاید د لومړي ځل لپاره وګوري. انجان لالا په خیر راغلې او الله مننه. دې ښه لره، خوشحاله اوسې. نو که داسې په مختصره توګه ځان زموږ د افغان ډیاسپورا نتورک لیدونکو ته ور وپېژنې، نورې کیسې به بیا سره کوو. مننه قدرمن اټک صاحب، تاسو ته ستاسو د رادیو ټولو درنو همکارانو او ټولو درنو لیدونکو او کتونکو ته اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما نوم دیا سنگ، تخلص مې انجان ده. زه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسېدونکی یم اصل کې. په بدبختانه چې 32 کاله کېږي چې له وطن نه لرې یم، په ډیلي کې اوسېږم د یو مهاجر په صفت. انجان لالا، تاسې دا ونه ویلې چې تاسې چېرته مکتب هم لوستی دی او تحصیل هم کړی دی ما په تر دې. اتم ټولګي پورې د ګردیز مرکز تجربوي ښوونځی چې اوس لیسه ده، خوشبختانه تر اتمه مې هلته تحصیل کړی دی، او د اتم نه وروسته بیا 12 ټولګي پورې مې په لیسې عبدالحی ګردیزي کې ګردیز مرکزي لیسه وه، هغه نه فارغ شوی یم. او له هغې نه مې وروسته بیا د عسکرۍ خدمت دوره وه، هغه مې تېره کړله. بیا په 2 دورې مې البته عسکري کړې ده. او بیا وروسته 92 کال کې چې کله موږ کابل ته را نقل شولو د ګردیز نه، کابل کې اوسېدل یو څو وخت، چې کله شرایط تغییر وکړلو او هلته د اوسېدو ځای موږ ته تنګ شولو، نو مجبور شولو مهاجرت، او نن دغه تقریبا 32 کاله کېږي چې زه دلته یم. انجان لالا، یو پوښتنه وکړم چې دا ستا لهجه ډېره ننګرهارۍ ده نسبت دې ته چې پکتیاوالی دا دې سره دې څه چل کړی دی؟ والله صاحب، نو بس داسې پوه شئ چې زه ټولو کې شریک یم، د ما ټول وطن د ما ده، نو افغانستان خو ټول یو افغانستان لر او بر، د ټولو کې زه یم. او انجان لالا، دا خبره دې وکړه دستي راته دا خبره ذهن ته راغله چې تا نه زه وپوښتم چې وطن دې څومره یادېږي؟ چې دې سوال ځواب زه په کومو ټکو درکړمه، نه پوهېږم، داسې الفاظ زه لرم نه. وطن مور ده، مور د مور غېږه څومره خوږه وي او مور د انسان څومره یادېږي، په کومو لفظو یې بیان کړم، داسې لفظونه خو ما سره نشته دي. انجان لالا، که لږې د عسکرۍ کیسه راته وکړې چې ته د عسکرۍ ته تاسو څنګه سوق کېدی او هلته بیا کومه خاطره د عسکرۍ لرې؟ ډېره راته جالبه ده. او په کوم اساس تاسې هلته تللی؟ ځکه هغه وخت خو د مکلفیت و، تنخوا نه وه او او اجباري بالکل عسکري وه. هلته داسې و چې زه 1964 کال هجري شمسي کې د 12 نه فارغ شوم. نو د فارغېدو نه مخ وړاندې تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې امتحانونو ته پاتې وي، چې د سرحداتو وزیر هغه وخت خدای بخلی اکاډمیسن سلیمان لایق صاحب و، دا ګردې سره راغلی و. مونږ له دې حادثې نه خبر چې مونږ حتما عسکرۍ ته سوق کېږي، سوق کوي مو، نو مونږ ورغلو او دلته مو دغه ټول ښوونځی د 12 ټولګي ټول شاګردان چې مونږ داسې خبر شوي یو که چېرته عسکرۍ ته مونږ تګ وي، خو چې مونږ لاړ شو همدا اوس، او که نه چې مونږ خپله درسونه وایي پوهنتون ته امادګي ونیسو، وایي تاسې مطمئن اوسئ تاسې به پوهنتون ته ځئ. لیکن بدبختانه چې د امتحان وروستۍ ورځ وه،
او مفروضه راغله د موږ مکتب محاصره کړلو او موږ ټول پرچې موږ په لاس کې وایخستل کې هو دی او موږ بوتلو څوکۍ کړلو عسکرۍ ته. نو هغه وخت کې عسکري د 12 ټولګي فارغینو ته یو کال او د لیسانس لپاره شپږ میاشتې او د نورو لپاره 2 کاله وه. لیکن بدبختانه چې شرایط جنګي وو نو بدون د په نظر کې نیولو سره د تحصیل نه پرته 3 کاله په معربو قطعاتو کې او غیر معربو کې 4 کاله شول. چې زه په غیر معرب قطعې کې وم د ګردیز مابس قطعې نه بس وم نو 4 کاله مې عسکري وکړله اوله دوره. یعنی د 400 د 1415 تر 1499 کاله پورې چې آزاد وم. هغې نه وروسته بیا چې د ترخیص مې واخیستلو بیا موږ کابل ته راغلو، نقل مکان مو کړو او دویمه دوره مې بیا په کابل کې تېره کړله. هغه 2 کاله 7 میاشتې وه. ها، دا به ویم چې انجان لالا شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟ شاعري خو که زه وایم شاعر خو نه یم په دې چې زه چې څه لیکم شاید د شاعرۍ په چوکاټ کې برابر هم نه وي، خو لیکم یې، لیکلي مې دي او لیکم یې. نو د ماشومتوب د ما د شعر او ادب سره علاقه وه ډېره زیاته. اورېدل به مې هلته خو بدبختانه چې په پکتیا کې خو شکر د ډېر خوشحالي ده، د خوشحالۍ ځای ده چې کتابتونونه شته دي، کتابونه شته دي، هر څه شته دي. هغه وخت کې خو نه کتابونه وو نه کتابتون وو او نه چا سره دا خبره چا کول شوه چې زه شعر غواړم یا شعر لولم یا شاعر یم یا هنرمند ته ډېره په سپک نظر کتل کېدل هغه وخت کې. خو ما به دغه د ښوونځي کتابونو کې چې څومره څه به پر لاس راتله دا مې به لوستل، د ما شوق ډېر زیات ورسره. او له دې سره سره د ما استاد هغه نومېږي عبدالودود خان، خدای دې خوشحاله لري. زه د څلورم پنځم ټولګي کې به شاید یم نو ده به هر پروګرام ته چې دغه د جشن یا کوم بل پروګرام به ولمانځل کېدله نو زه به د ترانې ته انتخاب کړی وم څو ځلې. هغې هم په ما ډېر تاثیر وکړلو او بس د سلسله همداسې جاري وساتل شوله. او بیا چې زه مهاجر شوم بس دلته قلم او کاغذ مې په جیب کې ده او لیکم مې، نور نه یم خبر چې زه څه لیکم، تر ننه جاري ده. شعري ټولګه لري انجان لالا؟ یوه ټولګه مې چاپ شوې ده په کال فکر کوم 2015 څلورم پنځم کې و شاید. د ستا په یاد یو کنه عنوان یې نوم یې د ستا په یاد یو کنه د قلم افغانستان قلم ټولنې لخوا چاپ شوی و. نور چاپ اثر یې نه لرم. اوس د سره نور شاعري شته ده د چاپ دپاره پرته ده؟ بالکل شته در سره خو وس نشته در سره د چاپ شرایط خدای مهربان دی وس په پیدا شي. اوس د سره څومره شاعري به وي انجان لالا؟ تقریبا یو لږ تر لږه یو شپږو نه تر اتو کتابونه پورې کېږي. ماشاءالله ماشاءالله، الله دې توفیق درکړي او الله تعالی دې مننه. د یو کس پیدا کړي چې په دې اړه تاسو سره مرسته مو وکړي. او پخوا یون صاحب دا کتابونه چاپول خو متاسفانه چې اوس یون صاحب په وطن کې نشته دی او هغه سلسله او هغه لړۍ ولاړه ده. اگر چې دی به اوس هم په وطن کې خو هغه لړۍ دې چې غوښته چې دغسې کتابونه چاپ کړي. خو په هر صورت خدای مهربانه دی. انجان لالا، تاسې داسې مې اورېدلي دي چې تاسې د ملي رادیو تلویزیون سره د دوچې ویلې او بیا وروسته په ډیلي کې د پښتو څانګې سره هم د نطاق په حیث کار کړی دی، چې دا څومره موده دې دا کارونه کړي دي؟ دوی چې ویلي کې خو ما صاحب تر کله چې د جرمني را انتقال شول کابل ته نو دا فکر کوم 2002 کال کې و شاید. نو په هغه وخت کې زه انتخاب شوم د نطاق په حیث پښتو څانګې ته. خو ډېره لنډه موده تقریبا شپږ میاشتې ما ته دنده وکړله او د شپږو میاشتو وروسته بعضې داسې تنګ نظرو خلکو انتقادونه شروع کړل چې دا غیر مسلمان څنګه په موږ جهاد کړی او دا په ټلویزیون کې نطاقي کوي. نو زه یې د ټلویزیون نه برطرفه کړم او بیا په 2001 کال کې زه آل انډیا ریډیو ته انتخاب شوم. دلته آل انډیا ریډیو پښتو څانګې ته دلته راغلم او دلته مې دوی سره دنده وکړلې 2001 کال 2002 کال داسې. بیا بیرته لاړم کابل ته څو وخت بیا راغلم د آل انډیا ریډیو سره مې یو څه موده کار وکړ پښتو څانګې سره چې دا ډېره پخوانۍ راډیو ده. او د دمګړۍ په څه باندې اخته استئ؟ دمګړی بس زه کور کې یم، هېڅ کار نه کوم فلحال خو. او د مهاجرت دا لړۍ تاسو ولې مهاجر شوئ؟ رښتیا ولې مهاجر شوئ؟
ماجد خو داسې شولو چې د کله 1992 کال کې د نجیب ګورنمنت یا حکومت له منځه لاړل او نوی د مجاهدین راغلل، نو دې وخت کې موږ سپیشل ټارګټ وو هندوانو سکان. د موږ ټوله داري په اوله ورځ چور شول، دوکانونه مو چور شول، موټرې رانه یوړلې. د میاشت په ترمنځ یعنې تقریبا هر دویمه درېیمه څلورمه موږ سره حادثې کېدلې، حتی تر دې چې په کور راواوښتل او بالاخره موږ مجبور شولو چې وطن پرېږدو. بله هېڅ چاره مو نه درلودل. د اصلي ونیسې مو ټوله هر څه لاړل، تباه شول، نغدې پیسې، د دوکانو مالونه، د هر څه لاړل، موټر. خو کور کې هم دومره په تنګ شولو چې نوره د اوسېدو ځای راته نه و، او بالاخره راووتلو. یو څه وخت مې پېښور کې یو 5 شپې تېرې کړلې، هلته هم د پولیسو لخوا وځورول شوم په پېښور کې، او بیا ورسره راغلم ډیلي ته. تر اوسه پورې ډیلي کې یم، 32 کاله کېږي. انجان لاله تاسو دا ویلې چې ډیره تاسو سره بده رویه وشوه په کابل کې. تاسو پوهېږئ دا کار چا وکړو، ولې وکړو، که داسې کوم عمومي خبره وه؟ دا خو مشخص نه دی، دا عمومي خبره وه، په ټولو باندې و، خو موږ ټارګټ سپیشل ټارګټ وو. ولې چې د دوی ذهن کې دا شاید د ما په فکر چې زه د اوضاع ما لیدلې وه او ګورم یا اوس هم چې د فکر په کومه دغه ورته ویل شوي و چې غیر مسلمان باید هلته ونه اوسېږي، او غیر مسلمان چې په هر رقم وي وځورول شي، هر رقم بس چاته همغه ویل شوي سلسله مطلب هم څوک دی، چاته ویل شوي چې غیر مسلمانان ته ونه اوسېږي؟ دغه مجاهدین چې راغله د پاکستان نه راغله، خو پس موږ ټارګټ کړو. لومړی ټارګټ یې موږ په افغانستان ټول، یعنی هندو مسلمان سیک څوک هم پکې روغ نه شو پاتې، ټولو ضربه ولیدله، زخمونه یې ولیدل، چور شول، چپاول شول، مرګ ژوبله، هر څه پېښ شول. خو مونږ د وطن نه د فرار ته مجبور شول او ټول فرار شولو. چې دا د افغانستان په تاریخ کې، شاید د نړۍ په تاریخ کې دا لومړی ځل وي چې د یو هېواد نه په مجموعي ډول یو قوم ووځي. دا به په هېڅ هېواد کې نه وي شوی، خصوصا په افغانستان کې په سلاو پیړۍ کې دغسې نه وي شوي. صحیح ده، مهاجرتونه دنیا کې شته، کله ځي کله څوک راځي، لیکن دغه چې په یو ځلي ټول ووځي، دا لومړی ځل به وي زما په فکر. او زما یادېږي انجان لالا زمونږ په جلال آباد کې دغه سیک برادرۍ او هندوانو د مجاهدینو سره کومک کولو، دوی پیسې ورکولې. یعنی بالکل یې کوئ. زه باید مشخص د چا نوم والم، شاید دې وپېژنې، چې هغې حتی زمونږ د فامیل د خلکو په لاس باندې کامکي مجاهدینو ته پیسې لېږلي. بالکل شته ده سر، بالکل د ټول هر ولایت کې و، هر ولایت ولسوالۍ کې، مرکز کې چیرته چې ټولو کړي دي. خو بدبختانه چې کله مجاهدین راغلل، دغه امتیاز یې په نظر کې نه و. بس دوی یو دغه خبر وه چې چور کړه، چور یې کړل، دوکانونه یې هم چور کړل، موږ هر څه هستې نستې ټوله ختم شول. او د ستاسې په فکر اوس به په افغانستان کې څومره سیک برادري پاتې، هندوان او سیکان به پاتې که لا پاتې نه دي؟ ستاسې اوس دا خو د اوس ګوتو په هلته اوس خو د ګوتو په شمار یو شاید 15-20 تنه به وي. او ستاسې هغه مقدساتو ته هلته په پکتیا کې، په کابل کې، په جلال آباد کې، په خوست کې، په پروان کې، دا ماته چې معلومات دی، دا کوم ځایونو کې چې تاسو اوسېږئ، په کندوز کې ستاسو دا عبادتګاوې په امن دي که نه دي؟ هغه هم اوس په څه حالت کې دي؟ په کابل کې خو صحیح دی، کابل او جلال آباد او غزني او بعضې نورو لکه قندهار، دې ځای کې خو په امن دي. خو د ګردیز خو په دغه لومړیو جنګو کې هغه ډیمیج شوله، هغه بس هغه ځای پاتې ده، نور چې نشته. همداسې په پروان کې، په کاپیسا کې او بعضې نورو ولایتونو کې ډېرې له منځه تللي دي تقریبا، یا ړنګې شوي دي. انجان لالا، ته چې لومړی هند ته مسافر شوې او په ډیلي کې اوسېدې، د ژوند شروع دې هلته بیا څنګه وکړه؟ څومره ستونزې دې درلودې؟ کومو الفاظو د بیان لپاره داسې ټکي هم نه لرم، باور وکړئ. زه چې کله هند ته راغلم، په کابل کې د جولای میاشت وه، په کابل کې تقریبا ډګري 25 یا 26 درجې به وي شاید، او په دلی کې 40 درجې وه د هوا حرارت، 40. او په هغه هوا کې ما د خپلو ماشومانو سره 3 زامن واړه واړه چې د تحصیل زمینه مې ورسره هغه دفعتاً چې راغلو، د سړک په غاړه مې یو میز کېښودل او د لیمو اوبه مې خرڅولې. دا ماشومانو به ماته ګیلاسونه مینځل.
یعنی یو دم د ډبل هوا چې شپږ ویشت یا 25 یا 28 په کابل کې وه، او دلته چې رالو 40 48 ګرمي، او په هغه سره ور کې موږ ولاړو، د لیمو به مې خرڅولې د سړک په غاړه، او د ماشومانو سره را سره ګیلاسونه مینځلي دي. له هغې نه وروسته مې بیا ګاندینګر ورته وایي، هلته به دغه خارجي خلک راتلل، خصوصا هغه روسانو ډېر راتګ زیات شوی و، د سویټر یا جاکټونه بنین دا شیان به وړل. نو هلته مې بیا کار وکړ، بوجۍ به مې ډکولې، چپلکې مې هم خرڅې کړلې، بوټ فروشي مو هم وکړله، ډېر کارونه مې کړي دي. یعنې هر هغه څه چې د وسه مې پوره وکړي مې دي تر څو تر ننه پورې لګیا یم. نو هغه ورځ چې موږ لیدلي دي، خدای دې په چا ومه ګوري. دومره سخت دلته شرایط په دې سخت و چې ملګرو ملتونو هم موږ سره خاصه مرسته نه کوله. صرف د یو نفر په سر 400 روپۍ موږ ته راکولې، چې یو کور کې به 4-5 نفره وو، نو تقریبا 2000 روپۍ کېده. 2000 به د کور کرایه وه، خوراک ته هېڅ نه وو. او دا هم شرایط وو چې که چېرته په کار کولو کې ونیول شولئ، نو د تاسو دا مرسته قطع کېږي. موږ په غلاو کار کولو، ولې چې ډوډۍ نه وه، څه مو خوړلي وای. 2000 روپۍ راکولې، 2000 د کور کرایه نه کېدل. په یو کوټه کې چې پکې به هم نه درلوده هغه وخت کې موږ ژوند تېر کړی. ډېر سخت شرایط موږ ګاللي دي چې د اوس یادوو خو نه مو ځي شي. انجان لالا، د پکتیا شپې ورځې در په یاد دي؟ چې دغه ورځو کې به تاسو هلته څه کول د ماشومتوب؟ اوس خو په پکتیا کې به هوا پوره یخی که نه؟ تاسو چې ته اوسېدې هلته واوره هم ورېده که نه؟ بالکل خطرناکه واوره ورېږي په ګردیز کې، او هغه د پکتیا خاوره او د پکتیا هوا، د پکتیا اوبه دغه کله هېرېدلی شي؟ هلته مې خاپوړې کړي دي، هغه خو هغه هېرېدل نه لري. ټول افغانستان نه هېرېږي، مور وطن نه هېرېږي. او هلته به چې کله دغه ژمی شوله، موږ به ماشومان وو، د دې واورې غونډۍ به مو جوړه کړله، یخمالک به ورته ویلې، باید ورباندې ښویېدلو به، یا به په ماشومان یو بل غونډارې مو جوړ کړه، یو بل په واورو ویشتل. ډېرې ښې ورځې وې هغه ورځې، هغه ژوند ناممکنه ده چې بیا چېرته راشي. او د کابل شپې او ورځې چې تاسې پکې د ځوانۍ په شپو ورځو کې وي، د احمد ظاهر د سندرو اوج و، او د افغانستان د ښکلا، او د هوساینې او د آرامتیا شپې وي. کابل کې بمونه نه وو، او آرامي وه، مکتبونه او نورمال ژوند و. د هغې نه څه ووایئ؟ څنګه چې تاسو ذکر وکړو، بالکل همداسې وو، او ډېر خوندور ژوند و. موږ به د یوه ډېره خاطره، ښکلې خاطره چې زه لرم، چې کله به موږ د دوکان نه راللو، خصوصا یا د جمعې په ورځ، موټر کې به کېنه، خپل موټرونه مو موټر کې به کېناستلو، ولاړ بړو شارنو ته، هلته مو آیسکریم، چپس، سینډویچ دا شیان خوړل ټول فامیل سره. کله به بیا لاړلو کاتپروان ته، د کاتپروان دغه د ګردوارې کوڅه، البته باید ذکر وکړم چې ګردواره د سکانو مابت ته ګردواره ویل کېږي، او د هندوانو مابت ته مندر. نو دغه د ګردوارې کوڅه کې ټول سیکان و، چې د چپس و، کباب و، پکوړې، سموسې، دا شیان به و. نو ټوله ورځ به مو هلته تېره کړله، د خوراکونه به مو کول، او یو بل سره لیدنې کتنې. کله کله به باغ بابر ته لاړلو، کله به لاړلو باغ بالا ته، کله به لاړلو شمالي ولایتونو ته، کله به د لوګر خواته لاړو، کله به ننګرهار ته لاړلو. ټول افغانستان ته به تګ راتګ و، څه مشکل نه و، او طلایي ژوند و، طلایي شپې وې. انجان لالا، چون ستاسو په مذهب کې موسیقي هم شته دی او ته شاعر هم وي، ته موسیقي غږولی شي؟ او یا آواز لري؟ یا کوم هارمونیم یا تبله یا سیتار شي غږولی شي؟ د هارمونیم مې لږ زده کړې وه په ماشومتوب کې، خو اوس دومره مهارت پکې نه لرم، ولې چې ډېر وخت مې نه ده غږولې، ډېره لږه مې زده وه. ولې چې په ګردیز کې چېرته چې موږ اوسېدلو، هلته سخت ژوند و. کله به چې هارمونیا یا تبله چا در سره لیدله، نو لرې به یې در باندې کولو چې بیانیه دې اخیستې ده، چېرته ځې؟ یعنې ساز ته روان یې. نو دې باندې به بیا فامیل سخت اعتراض کول چې ته ولې داسې کوې. هغه هارمونیا یې هم رانه یو چا ته ورکړله، او دغه شرایط ماته برابر نه شو چې زه کومه، کني ما ډېر شوق ورسره لرلو هارمونیې طبلې سره، بدبختانه چې کامیاب نه شو. انجان لالا، که ستا چې خوښه وي، یوه پوښتنه او یوه غوښتنه. پوښتنه دا مهرباني. معنا چې ستا د شعر او ستا د شعري فکر مرکزیت او دغه څه دی؟ لکه ته په څه شیونو شعر لیکي؟ په څه؟ او د دې سره چې دا پوښتنه راته جوابې، که امکان لري او شعري جونګ دې خوا کی، او یا کوم آخري شعر موږ ته ولولي د شعر نمونه دي، دا به هم ډېره بده نه وي.
په سترګو صاحب شعر کې ما زه چې ډېر کوشش کوم د مینې محبت مرکزیت په دې شي کوم، ولې چې موږ هیواد کې خو په ټوله نړۍ کې خو خصوصا د موږ په هیواد کې کرکې کچه ډېره لوړه ده، خصوصا مذهبي کچه، دینی کرکه، سمتي کرکه، ژبنۍ کرکې، د هر رقم کرکې هلته وجود لري، در حال چې ټول په چیغو چیغو وایي چې خدای یو ده، ټول پیدایښت د خدای ده، خو بیا هم موږ کرکې پاللي یو پال وي، دې نه انکار نشو کولی. نو د ما ډېر تمرکز په مینه ده چې راځئ مینه وکړو، محبت وکړو، او هغه څه چې په خوله وایو هغه په صادقانه ډول له زړه نه باید عملي کړو چې خدای یو ده، بېشک یو ده، خدای ټول بندګان دي بېشکه دي، نو دا زه او ته باید پکې نه وو، زه او ته ولې پکې راشو، زموږ مین مرکز همدا ده په اصطلاح. نو که اجازه مو وي زه د غزل به مخې ته راوړم، زه به تاسو ته ولولم، دوستانو سره به شریک کړم. مهرباني. څوک هندو شولو، څوک سکھ، څوک مسلمان په دې دنیا، څوک هندو شولو، څوک سکھ، څوک مسلمان په دې دنیا، پیدا کړی خدای انسان نشو انسان په دې دنیا. هر چا ځانته بوجۍ دي ډکې کړي د القابو، هر چا ځانته بوجۍ دي ډکې کړي د القابو، له لاپو هیڅوک نشو پښیمان په دې دنیا. هر څه همدلته پاتې تش لاسونه تک درګاه ته، هر څه همدلته پاتې تش لاسونه تک درګاه ته، بیا خیر موږ د یو بل ولې په بخښنې سره، هر څه همدلته پاتې تش لاسونه تک درګاه ته، بیا چیرو موږ د یو بل ولې ګریوان په دې دنیا. له مینې نه منکره د نفرت په لمبو سویه، له مینې نه منکره د نفرت په لمبو سویه، کړې ژوند کې څومره تا دي، کړې ژوند کې څومره تا دی خپل تاوان په دې دنیا. له مینې نه منکره د نفرت په لمبو سویه، کړې ژوند کې څومره تا دی خپل تاوان په دې دنیا. وصال ته د جانان بنده راغلی وي پوهېږي، وصال ته د جانان بنده راغلی وي پوهېږي، ولې خرڅ دې کړو بدبخته خپل ایمان په دې دنیا. بس هسې ځان ته وایې چې هوښیار یمه نادانه، بس هسې ځان ته وایې چې هوښیار یمه نادانه، وایه بل بله ته څوک وي نو انجان په دې دنیا. څوک هندو شولو، څوک سکھ، څوک مسلمان په دې دنیا، پیدا کړی خدای انسان نشو انسان په دې دنیا. الله اکبر، الله اکبر. ډېر انساني او ډېر لوړ پیغام لري. واقعا انسانان باید دنیا کې په همدغه رقم واوسېږي. یو شعر نیم دنه بله هم اورو، خو یوه پوښتنه دا پېښېږي انجان لاله څو بچي دي؟ د ما 3 بجې دي شکر، زامن دي که جنکۍ دي؟ زامن مې دي، 3 زامن مې دي، هغه موسکار کوي، دوکانداري کوي، هغه 2 یې واده شوي دي او یو یې واده لا نه ده کړی. همالته مو خپلوانو سره ښیښې کړي که هندیانو سره هم ښیښې کړي؟ نه نه افغانان، دواړه میږیانې مې افغانې دي. او مېرمنه دې څه کار کوي؟ هغه خو به هم په کور کې. د کور کار نه دی، او هغه څه کار نه کوي. ښه. نو که کوم بل شعر لرئ راته انجان لاله؟ مهرباني. پرېږده لږ وخاندو هردم مو ژړوې ولې ته، پرېږده لږ وخاندو هردم مو ژړوې ولې ته، پڼ د یادونو مو په مخ کې خلاصوې ولې ته. دومره اوږده یاري له هجر سره چا کړې ده، دومره اوږده یاري له هجر سره چا کړې ده، د بې وفا د نن سبا وعدې منې ولې ته. بلنه ورکړه بس مرګي ته رخصتېږه نوره، بلنه ورکړه بس مرګي ته رخصتېږه نوره، داسې غمجن ژوندون پاګله تېروې ولې ته. شونډې دې رپي غږ دې ورک دی په تا څه شوي دي، شونډې دې رپي غږ دې ورک دی په تا څه شوي دي، سترګې دې ایخوا دیخوا سرې سرې اړوې ولې ته. ښه ستا څه کار و چې را یاد دې کړلو زخم د زړه، ښه ستا څه کار و چې را یاد دې کړلو زخم د زړه، انجانه دومره ظلم ما سره کوې ولې ته. پرېږده لږ وخاندو هردم مو ژړوې ولې ته.
پڼد یادونه مو په مخ کې خلاصوي ولید. په ډیرو خوږو الفاظو ډیر روان توري کارې ځکه چې ډیر دغه پکې نشته دی د اوریدونکو ته ډیر زر پیغام رسیږي ستا په لوزونو کې. انجان لاله ستا د خوښې شاعر څوک دی او مننه څوک ښه. پلي او د چا په لاره روانې څه فکر کې؟ په دې شي خو زه تر اوسه نه یم پوه شوی چې زه په کومه لار روان یم، د چا په لار روان یم، څوک مې تعقیب کړي دي. خو ټول شاعران زما د خوښې دي، ټول شاعران. زه د ټولو ته درناوی لرم، د ټولو شعر لولم چې په مخې ته راشي، ولې چې اوس په فیسبوک د راځي یار خامخا. او یو څو وخت چې زه کابل ته مې راتګ لرلو، یعنې 2001 نه تر 2014 کاله پورې، نو هغه ته به زه تلمه، افغان ادبي بهیر ته، چې هلته مې ډېر شاعران اورېدلي، ډېره مینه یې راکړې ده او ډېر څه مې هلته زده کړي دي. نو زه چې ټول شاعرانو ته درناوی لرم او ټول شاعران لولم او اورم. ګوره زه خو فکر کوم چې په تا به کاروان صاحب ډیر ګراني وطندار دیم دی که نه؟ بالکل را باندې ګران، ټول را باندې ګران دي. داسې یعنې باور وکړئ، ما د څو ورځې مخکې د ادبي بهیر په هکله د ټولو ملګرو په هکله یو غزل هم شعر کړی و، شاید تاسو لوستی که نه. نو ما باندې ټول ګران دي، خدای حاضر او ناظر ده چې د ځان نه هم را باندې ګران دي ټول ملګري. او کاروان صاحب خو فیصله پیر ده. کاروان صاحب سره ناسته ولاړه شوې په شعري مسایلو مو سره نظر تبادله کړې؟ بالکل ناسته ولاړه مې شوې ده، خو د ما په فکر کاروان صاحب ما باندې کله انتقاد نه ده کړی، ځکه یې نه ده کړی چې شاید د هغه به دغه فکر وي، سوچ وي. او د نورو شاعران لکه سمیم صاحب، کاروان صاحب، لیوال صاحب، د جلان صاحب او داسې نور تقریبا په سلګونو دوستانو، صادق صاحب چې ډېر نومونه یې د ما ذهن نه هم وتلي دي، او ډېر شته دی، فرهاد صاحب. نو انتقاد یې په ما په دې نه کولو چې دوی ته معلومه وه چې زه یو خو د مهاجرت ژوند کې یم، او بل د ما زه تقریبا دویمه یا دریمه ژبه ده د ما لپاره پښتو، اگر چې زما د وطن ژبه ده، لومړۍ ژبه ده، خو ما وطن نه چې زه روان شوی یم، لس 15 کاله مې خارج کې تېر کړي دي، او بل د ما کورنۍ ژبه هندکو ده. نو د دې خاطر شاید په ما باندې انتقاد یې نه وي کړی، کله د ما شعرونه ټول د انتقاد نه ډک دي، انتقاد وړ دي. زه ډېرې نیمګړتیاوې لرم په اشعارو کې، او دوی ماته کله ګوته نه ده نیولې هېچا هم. او زه دا هیله لرم له ټولو نقادانو نه چې که تاسو ماته دغه شیان را په ګوته کړئ چې دغه خالیګاه زه لرم، دا به ډېره د تاسو لویه مرسته او مهرباني وي په ما باندې، تر څو چې زه هغه خپل مشکلات یا خپل هغه ستونزې چې ما سره شته دي هغه زه رفع کړم، تر کوم هدف پورې وکړای شم. انجان لاله، نقد ادبي نقد دا خو ډیر یو د انسان په اصلاح کې ډیر مهم شی دی، خصوصا په شعر او بالکل. شاعرۍ کې. خو خبره دا ده چې باور وکړه، زه له کلونو کلونو تاسو لولم، تاسو ګورم په فیسبوک کې، خصوصا بیا هم د فیسبوک نه مننه چې دا زمونږ سره تړلي یو. او هر ورځ چې تاسو چې پوسټ کوي نو خامخا زما مخ ته راځي، زه ګورم. اوس چې تاسو دا شعرونه ولوسته، واقعیت دا دی چې تاسو پکې د ژبې نیمګړتیا نه لرئ، یعنی تاسو د کمال کار کوئ. صحیح ده چې ستا کورنۍ مورنۍ ژبه د انکو ده، خو لیکن تا دا پښتو داسې اخیستې ده چې ما فکر کوم چې ته د جلال آباد یې. اوس چې تا ماته زه د پکتیا یم، یعنی بیخي تا هغه پکتیاواله لهجه اخیستې ده، بېرته دې په اصطلاح د راډیو او د تلویزیون لپاره په بله بڼه باندې وی، یعنی ته کمال لیکړه. شاید ته که اوس په خوستۍ ژبه یا په پکتیاواله ژبه ما سره وګړېږي، شاید زه په ډېرو تورو ستاسو پوه نه شم، ځکه چې هغه ډېر کلیواله لهجه به وي. مګر تا کمال کړی، هغه دې هم زده کړې، دا دې هم زده کړې، شاعري هم پکې. نو تا باندې د انتقاد او د نقد دغه کمه ده. ګنې صمیم صاحب خو د هېچا لازم نه کوي، تا ته پته ده. استاد صمیم خو د هر چا د شعر پسې د نقد چاړه راغستي او د هغې د عملیات لاندې پروت وي. نو ستاسو په شعر کې به استاد داسې شی لیدلی نه وي، یا کاروان صاحب یا مثلا دی دي. بېشکه زه دا منم چې سمیم صاحب، ډېر خلک سمیم صاحب او نورو دوستان هم تنقیدونه کول، خو د ما مراعات شوی ده، زه پوهېږم په دې باندې، زه باوري یم ما سره ډېر مراعات شوی ده. انجان لاله، تاسې په ډیلي کې چې الته مهاجر افغانان سیک برادری اوسېږئ، الته تاسو د خپلو راټولېدو دپاره ټولنه یا درمسال مشخص یو یا یو ځای لرئ، او څومره وخت سره راټولېږئ؟
هو شکر زموږ دلته خو چې اول راغلی زموږ اول ټارګټ ګردواره او مندر و. هندوانو مندر جوړ کړو په فرید آباد کې، یو مندر ده د افغاني هندوانو، او یو په هغه کې ده په دوه مندر دي په فرید آباد کې، یو په شپاړسم سیکټر کې ده، یو نه پوهېږم کوم ځای کې ده. دوه مندر هلته جوړ شوي دي. او د سکانو لخوا په ډیلي کې 8 ګردوارې دي. 8 ګردوارې جوړې شوي دي. هر ورځ د موږ ګردواره 2 وخت سهار او ماښام عبادت وي، چې هغه دریم وخت په کور کې کله د استراحت وخت دریم وخت عبادت کوو. نو هر ورځ بله ناخه که یو 2 وخت نه یو وخت سره راټولېږو، حتما سره یو بل ګورو. او نوره کوم مثلا په ژوند کې چې ناخوالې راځي یا کوم ستونزو سره مخامخ کېږو، د دې لپاره میټینګونه هم دلته دفتر لرو، میټینګونه کېږي، ټولنې لرو، لکه خالصه دیوان افغانستان، افغان هندو سیک ویلفیر سوسایټي، او داسې نورې ټولنې دي وړې او غټې چې راټولېږي او د ټولو ستونزو حل کېږي ورباندې. دا شکر ده چې موږ دا مرکزونه د خپل د کورونو د ژوند له جوړولو نه مخکې جوړ شوي دي، جوړ کړي دي. او نه تنه په هند کې په ټول جهان کې چېرته چې افغاني هندوان سیکان دي ګردوارې اول جوړوي، بیا وروسته خپل ژوند جوړوي. لحظه هره دقیقه په اصطلاح د هیله ارزو مې په زړه کې وي، او دغه خدای نه غواړم دعا کوم چې شرایط راته برابر شي. لیکن اوس یوه ستونزه چې په وطن کې ده، لویه ستونزه هغه دا ده چې د تحصیل مخنیوی ده، د خصوصا د جنکیو لپاره. د ما 2 لمسۍ دي، اگر چې اوس وړې دي خو دا ورځ په ورځ لویږي، او د دوی تحصیل که چېرته بندیز ورته وشي، نو د دوی تحصیل چې ونه وي، زه د ما هلته ژوند، هلته تګ، هلته اوسېدل به فکر کوم چې دشوارۍ سره مخ وي. او د دې سره سره موږ ته د کار زمینه هم تر اوسه نشته، د کار زمینه نه ده برابره. مثلا هغه ځایونه یا کورونه یا دوکانونه چې موږ درلودل په ډېرو شرایطو کې ځینې خرڅ شول په زور یا په رضا، او ځینې د چورو چپاول سره مخ شول. نو اوس که موږ لاړ شو چېرته واوسېږو، چېرته ژوند وکړو، چېرته ځای دا شرایط هم که موږ ته آماده شي په وطن کې، نو شاید دا امکانات پیدا شي چې موږ لاړ شو. ولې نه؟ وطن خو د مور غېږې ته خو تګ ضروري ده. انجان لالا، د آخري پوښتنې په توګه باندې ډیره مننه، او ډیر خوشحاله شوم چې په ډیر لنډ او تنګ وخت کې مو موږ ته لاس راکړ، او زموږ سره د لنډې ادبي او ولسي مرکې ته په خپل قوم او د ولس په حالاتو موږ سره وغږېدې. ډیره مننه. نو که کوم اخري پیغام لري، زمونږ د افغان ډیاسپورا نتورک ښیښه ستاسو په خدمت کې ده. مننه صاحب ته تاسو نه چې تاسو زه د دې جوګه وبللم او د دوستانو ملګرو وطنوالو سره مخامخ کړم. ډیره مننه د تاسو د ټول میډیا ټیم نه. زه یو پیغام لرم، د ما پیغام واضح ده: محبت. راځئ ټول هیوادوال باندې دغه کوم، راځئ مینه وکړو، نن کرکه نه باید کرکه وکړو. دینی، مذهبي، لهجوي، منطقوي، دا ټول کرکه یوې خواته کېږدو. بس د انسانیت په نوم، د انسان په نوم یو بل غېږ ته راکش کړو، او باید مینه وکړو. دې نه زه سوا بل پیغام نه لرم. ټول نه مینه غواړم. ډیره مننه. خدای پامان. په مخه مو ښه. سلامت اوسئ.